زمونږ کلی ته راتګ چرته الزام پرې نشي، ازغنې لارې د ماشومه ده ماښام پرې نشي. ګورم چې زه یې هر ستم څومره زغملی شمه، ګورم چې زه یې هر ستم څومره زغملی شمه. خدای وس ورکړه چې نسکور د ظلم جام پرې نشي. او منم اقرار به درته ګران وي خو انکار ونه کړې، منم اقرار به درته ګران وي خو انکار ونه کړې. داسې څه ووایه چې صبر مې تمام پرې نشي. او خلکو رښتیا وی چې په سترګو باندې هر څه کوي، خلکو رښتیا وی چې په سترګو باندې هر څه کوي. ما خو لا وی که اخیستلی انتقام پې نشي. هسې خو هر څوک به نامه د محبت پیژني، هسې خو هر څوک به نامه د محبت پیژني. خو خوند یې چرته وي ارشده چې بدنام پرې نشي. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. پروګرام زاړه یادونه، ستاسو ملګری امجد ارماني یم. د اشنغر سیمه ده، ډېره زرخیزه سیمه ده. راغلي یو درګۍ ته چېرته چې زموږ ډېر تکړه ملګری زلمی ډېر ښه شعر لیکي، توصیف الله توصیف صاحب اوسي، د هغوی خواله راغلی یم او یو ناستې مو سره جوړ کړی دی. نو غواړم چې ستاسو لپاره خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړم او ستاسو مخې ته یې دروړم. توصیف صاحب لومبۍ تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه امجد ارماني لاله چې وخت مو وویستو، قیمتي وخت د انسان او موږ له رالی. ډېره مننه مو کوو. ښاد راته اوسئ، ژوندي راته اوسئ، بریالي راته اوسئ. ډېره زیاته مننه. ټیم نه ضایع کوو، ګرمي هم ده او داسې ده چې ستاسو نه به کلام وورو، نو کلام را سره شریک کړي. ولې نه لاله، کلام مطلب ده چې د ازل نه تر اجله پورې منډې، د ازل نه تر اجله پورې منډې، د دنیا لالچ ته او ستا ملنډې. د ازل نه تر اجله پورې منډې، د دنیا لالچ ته او ستا ملنډې. د کشمیر او فلسطین په غم ککړ یم، هم کابل کې شوي بلها تور سرې کونډې. د کشمیر او فلسطین په غم ککړ یم، هم کابل کې شوي بلها تور سرې کونډې. چې سوګاه انتظار مو ورته وکړو، هغه ونې د میوې وختې شنډې. مننه. چې سوګاه انتظار مو ورته وکړو، هغه ونې د میوې وختې شنډې. چې د ننګ ناموس لحاظ ساتلی نشي، چې د ننګ ناموس لحاظ ساتلی نشي، لاړې توکې په مردارې او بربنډې. مننه. ثمره مو د خپل باغ نصیب کې نه وي، ثمره مو د خپل باغ نصیب کې نه وي، موږ په غر کې چېرته وسکو کرکنډې. ژوند کول خو په ازغنو لارو تګ دی، لالا ژوند کول خو په ازغنو لارو تګ دی. عرض دا چې خپل خپې دې کړه راغونډې، ژوند کول خو په ازغنو لارو تګ دی. عرض دا چې خپل خپې دې کړه راغونډې. علم ډېر شو خو عمل پرې د چا نشته، علم ډېر شو خو عمل پرې د چا نشته. شوې توصیفه د قیامت ورځې را لنډې. ډېره زیاته مننه. او یو دوه شعره تاسو ته ډالۍ کوم چې شوګیرې په رڼاګانو تمامیږي، شوګیرې په رڼاګانو تمامیږي، له ترخو به راتېرېږي چې خواږه خورې. او ستا د سوات نه خبر نه یم جانانه، خو زمونږ اشنغر به پسته خورې. ډېره زیاته مننه. توصیف صاحب یو کلام را سره بل خو هم شریک کړه. ولې نه لالا، د کلام مطلب ده چې د څه سوالونو حل نه وي معلوم، د شپې د مړي غل نه وي معلوم. د څه سوالونو حل نه وي معلوم، د شپې د مړي غل نه وي معلوم. هغوی دې ځان ته نه ګوري چې ګڼ دي، د پېښې ورځې مل نه وي معلوم. مننه. هغوی دې ځان ته نه ګوري چې ګڼ دي، د پېښې ورځې مل نه وي معلوم. تر څو چې درته پېښه نه وي، تر هغې به دې خپل نه وي معلوم. تر څو چې درته پېښه نه وي، تر هغې به دې خپل نه وي معلوم. د ښو بدو تمیز به ورته ښایو، وړو ته د څه چل نه وي معلوم. د ښو بدو تمیز به ورته ښایو، وړو ته د څه چل نه وي معلوم. زما د یو مضمون ستړی عنوان ته اکثر د یار دورشل نه وي معلوم. زما د یو مضمون ستړی عنوان ته اکثر د یار دورشل نه وي معلوم. انسان خو که بېوسه دی په دې چې نیټه یې د اجل نه وي معلوم. انسان خو که بېوسه دی په دې چې نیټه یې د اجل نه وي معلوم. یو څوک د لارښودنې وي توصیفه، هر چا ته خو منزل نه وي معلوم. دا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، دا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی. قاتل که مې هر څوک دی خو جانان څومره ښایسته دی. چا وینې ترېنه اوس کې چا سپرلو له وینې ورکړئ، انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. ډېره مننه. توصیف صاحب د پای شیبې دي او ترنم کې را سره کلام شریک کړه. ولې نه، دا ترنم دی چې
دا چې یې په کوم کمال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و دا چې یې په کوم کمال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و دوی به د خیرات په نوم تذلیل کو دوی به د خیرات په نوم تذلیل کو هر غریب ته دوی جوال نیولې و هر غریب ته دوی جوال نیولې و دا چې په کوم کمال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و اوف خدایا نیاز بینا مرور شوا اوف خدایا نیاز بینا مرور شوا زړه ته نیاز بین ملال نیولې و زړه ته نیاز بین ملال نیولې و دا چې په کوم کمال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و ستا د یار می خوښ د یار په وجه دی ستا د یار می خوښ د یار په وجه دی بل می درته کوم مثال نیولې و بل می درته کوم مثال نیولې و دا چې په کوم کمال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و ما وی یو تصویر باور لو باسم ما وی یو تصویر باور لو باسم یار مختدلا سودال نیولې و یار او یار مختدلا سودال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و دا چې په کوم کمال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و چا چې غرور کړو تکبر کوو چا چې تکبر کوو غرور کوو مالی دونن خپل زوال نیولې و مالی دونن خپل زوال نیولې و دا چې په کوم کمال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و هغه د توصیف کوڅه کې تیر شو بیا هغه د توصیف کوڅه کې تیر شو بیا لاسو کې ستا رومال نیولې و لاسو کې ستا رومال نیولې و دا چې په کوم کمال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې و زړه راله د مینې خیال نیولې ډېر زیات خوند یې وکړو توصیف جانه ډېره زیاته مننه کومه د وخت راکولو او د سالک په دې دریو شعرونو به اجازت واخلم چې زمونږ د دواړو مینه په یو خیال نه جوړېده د زور خبره نه وه او په سوال نه جوړېده ارمان مې و چې ستا نامه پې لیکم خو بچیه نقشه زمونږ د خټې په دیوال نه جوړېده او په لام به مې د لاس ګوتو کې ستنه ماتېدله په لام به مې د لاس ګوتو کې ستنه ماتېدله نامه به د سالکه په رومال نه جوړېده خپل کوربه امجد ارماني له ورکړه اجازت د لوی الله په امان